الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الفقه الميسر زمونږ استاسي کتاب جاری وساری دی. کتاب الصلاة کتاب دی په بیان د مانځه کې. قال الله تعالى ویلی دی باری تعالی حافظوا على الصلوات همیشوالی او مداومت وکړئ علی الصلوات په پنځه وخته منځونو باندې والصلاة الوسطى او په خصوصیت سره یعنی په منځ درمیاني باندې چې کوم مازدیګر دی وقوموا او ودرېږئ لله الله تعالی دپاره قانتین عاجزي کوونکي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی رأیتم چې تاسو څه خیال دی لو ان نهرا بباب احدکم که یو سړي د کور په مخ کې نهر بهیږي او یغتسل فیه کل یوم او هغه په دې کې غسل کوي هر ورځ پکې لامبي خمسن پنځه زره یعنی پنځه زره دا پکې لامبي هل یبقى من درنه ایا د هغې په بدن باندې به څه خیرې پاتې شي هل یبقى من درنه شیون یعنی څه خیرې څه شیز به د ده په بدن باندې پاتې شي. قالو نو اصحاب کرامو هغوی ورته عرض وکړو لا یبقى من درنه شیون هیڅ یو خیرې به پاتې نشي. قال فذلك مثل صلوات الخمس رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه چې دی مثال د پنځه وخته منځونو دی. یمحو الله بهن الخطایا د دې په ذریعه الله رب العزت دا ګناهونه خیری چې دي دا لرې کوي د یو کس نه. رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره نو دا د بخاري او د مسلم شریف روایت دی. راوی د دې د حدیث شریف سیدنا ابو هريره رضی الله عنه مبارک دی. نو په دې روایت کې د مونځ په ذریعه سره د ګناهونو معاف کېدو بیان دی چې دا بیان رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د یو مثال سره واضح کړی دی چې د چا یو کاروبار وي د هغې نه په هغه باندې په جسم ګردونه یا څه شی غبار پې پرېوځي او دا چې کله د خپل کور طرف ته راځي د کاروبار نه نو په دې نهر هم یو دا پکې کور د داخلېدو نه مخکې دا پکې لامبي او غسل کوي. دا عمل چې دی دا پنځه پیریو کوي نو کله چې هم د کور ته راشي نو دغه کس چې دی دا به صاف سوتره وي. همدغه رنګې د مز حالت هم دی که چرې مز نه پس د ده په جسم پورې ګناهونه کم خیرې نښتې وي او دی بیا د الله په دربار کې په مز ودرېږي او پاک شي ټول ګناهونه ورته باری تعالی چې دی هغه معاف کړي. الصلاة مونځ چې دی اعظم عبادتا لوی عبادت دی. دا مونځ چې دی دا لوی عبادت دی. لأنها ځکه دا مونځ چې دی تصل العبد بربه ځکه چې رسوي تصلو عبد بنده خپل بربه پروردگار ته یعنی باری تعالی ته رسوي دغه مونځ چې دی. الصلاة دا مونځ چې دی شکر لله تعالی دا شکریه دی د پاره د باری تعالی علی نعمه التي په هغه نعمتونو باندې لا تحصى چې شماري نه راځي شمېرې نه کېږي د هغې دپاره څه شی دی. نو الصلاة شکر لله تعالی علی نعمه التي لا تحصى مونځ چې دی دا شکریه ده داغه نعمتونو د پاره چې شمار کې نه راځي. الصلاة فی اللغة مونځ چې دی په لغت کې
الدعاء دعا ته ویل کیږي. مونځ چې دی په لغت کې دعا ته ویل کیږي. او الصلاة فی الشرع او مونځ چې دی په شرع کې چې دی اقوال دا اقوال دي لکه الله اکبر سلام وغیره او افعال دي سجده رکوع وغیره. تفتح بالتکبیر شروع کیږي په تکبیر سره وتختم بالتسلیم او ختمیږي په سلام سره. په سلام سره چې دی دا مونځ چې دی دا ختمیږي. بشرائط مخصوصه په مخصوص شرایطو باندې مونځ چې دی په شرع کې څه ته وایي نو اقوال افعال اقوال دي او افعال دي چې شروع کیږي په تکبیر سره او ختمیږي په سلام سره په شرایط مخصوصو باندې. اوس مخکې انواع الصلاة د مونځ قسمونه مونځ اقسام. الصلاة مونځ تنقسم الى قسمین تقسیمیږي دو قسمونو ته. صلاة مشتملة هغه مونځ چې مشتمل وي شامل وي علی رکوع و سجود په رکوع سجده باندې یو ده. دویم صلاة غیر مشتملة علی رکوع و سجود یو هغه مونځ چې هغه مشتمل نه وي په رکوع سجدې باندې. هغه کوم مونځ دی وایي یو هغه صلاة الجنازة هغه د جنازې مونځ دی. نو الصلاة المشتملة علی رکوع و سجود هغه مونځ چې مشتمل وي په رکوع او سجدې باندې نو تنقسم الى ثلاثة انواع هغه تقسیمیږي درې قسمونو ته. اول چې دی هغه فرض دی فرض مونځ دی. وهي صلوات الخمس كل يوم اول چې دی هغه فرض دی نو هغه 15 وخته مونځونه دي کل یوم هر ورځ چې دی 15 وخته مونځونه دي نو دغه چې دی دا څه شی دی دا فرض دی. او دویم نمبر چې دی واجب دی. وهي صلاة الوتر وغه چې دی هغه صلات وتر دی 3 رکعاته چې موږ د ماسخوتن مزنبات کوو. وصلاة العیدین او مونځ د اخترونو دی. وقضاء النوافل التي فسدت بعد الشروع فيها او قضای د هغه نوافلو چې هغه فاسد کړي وي پس ته شروع کولو پاوه کې. یعنی یو کس نفل مونځ شروع کو او په منځ کې فاسد کا نو دا په دې باندې واجب دی. نو دویم قسم واجب دی هغه دا دی ورکعتان او 2 رکعاته چې دی بعد الطواف د طواف نه بعد چې د 2 رکعاته دام واجب دی. دریم نمبر چې دی دریم نمبر نفل دی. وهي ما عدا المفروضة والواجبة او دا هغه دی یعنی د فرض او د واجب نه علاوه. نو دریم قسم چې دی هغه نفل دی. نو دریم قسم مونځ چې دی نفل دی واغه منځونه دي چې کم چې د فرضي او د واجب منځونو نه علاوه دي. وهي ما عدا المفروضة والواجبة دا هغه منځونه دي چې کم د فرضي او د واجب منځونو نه علاوه دي. ګورئ په دې کې قرآن او سنت سره د مونځ فرضیت د مشروع کېدو ثابتولو نه پس اوس د مونځ چې دی هغه اقسام بیانول غواړي چې دلته مونږ او تاسو ته بیان که چې دغه قسمونه دي. اول خو ثابت که مونځ د کتاب الله نه بیا یې حدیث راوړو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین دغه ټولې دلته بیان که. او بیا چې دی مونځ په بنیادي طور باندې په 2 قسمه دی. یو هغه قسم چې کم قیام رکوع سجده او قاعده باندې مشتمل دی لکه فرض منځونه واجب نفل منځونه شول. او دویم قسم هغه دی چې کم چې دا امور ټول موجود نه وي بلکې صرف قیام وي لکه جنازي مونځ. نو اولنی قسم دا په 3 قسمه کې دی. اول فرض او دا د هرې ورځې 15 منځونه دي او دا منځونه فرض ځکه دي چې په قطعي دلیل سره ثابت دي لکه چې مصنف مخکې هم د دې فرضیت په قرآن حدیث ثابت کړی دی. دویم قسم واجب منځ دی چې دا یو څو منځونه دي. اول وتر ځکه چې عبدالله بن زبیر ابو سعید خدری رضی الله عنهما په حدیثو کې راځي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په وتر کولو حکم کړی دی
او کم چې د وجوب دلیل دی وجوب د پاره دریم دواړه لوی اختر منځونه دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې منځونو باندې چې دی هغه مداومت کړی دی هیڅ وخت د اخترونو منځونه نه دي پرېښودلي نو د دې وجوب دلیل بل د نفلي منځونو قضا راوړل دي کله چې دی شروع کولو نه پس فاسد کړي وي یعنی کله چې یو څوک نفلي مونځ شروع کړي او بیا یې مات کړي په داسې کس باندې د دې قضا راوړل واجب دي لکه چې ارشاد الهي دی چې ولا تبطلوا اعمالکم پس نفل د شروع کولو نه پس ضروري او واجب شول دې لپاره چې اعمال هغه د باطلو اعمالو نه دغه بچ کړي شي دارنګې طواف نه پس 2 رکعاته کول واجب دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طواف پوره کولو نه پس مقام ابراهیم ته راغلو د آیت کریمه تلاوت کړو چې واتخذوا مقام ابراهیم مصلی یعنی مقام ابراهیم لره د مونځ وګرځي او بیا یې 2 رکعاتونه وکړل بیا په دې آیت کریمه کې په دې خبره مهوشه چې الله تعالی په حکم دی او دا امر خو د وجوب د پاره دی دریم چې دی هغه نفلي منځونه دي چې د فرضي او د واجب منځونه چې علاوه څومره منځونه دا ټول منځونه چې دي دغه څه شی دي دا نفلي دي لکه سنت تهجد تراویح وغیره اوس چې دی مخکې مصنف څه شی بیانوي شروط فرضیت الصلاة یعنی د مونځ فرض کېدو دپاره شرایط یعنی کم کس باندې دغه مونځ فرض کېږي او کم کس باندې نه فرض کېږي نو دغه به مصنف مونږ تاسو ته اوس دلته ذکر کوي لا تفرض الصلاة على انسان نشي فرض کولی مونځ په یو انسان باندې الا مگر فرض کولی شي اذا اجتمعت فيه 3 شروط چې جمع شي په هغه کې 3 شرطونه کله چې په یو انسان کې 3 شرطونه موجود شي نو په هغه باندې چې د مونځ فرض کېږي اول نمبر الاسلام و اسلام نو فلا تفرض الصلاة على کافر نو نشي فرض کولی مونځ چې دی په کافر باندې نو اول نمبر شرط اسلام شو دویم نمبر بلوغ شو نو فلا تفترض الصلاة على صبي نشي فرض کولی مونځ په ماشوم باندې فرض نه دی دریم نمبر العقل عقل لی فلا تفترض الصلاة على مجنون نو نشي فرض کولی دا مونځ چې دی په لیونی باندې ځکه چې عقل نشته نو ينبغي مناسب دی للآباء د پاره د پلارانو ول امهات او موریانو د پاره یامر اولادهم دا چې امر وکړي اولاد خپلو ته بالصلاه په مانځه باندې اذا بلغوا 7 سنین کله چې ورسیږي دوی وکالو من عمر د دینه ويضربوهم بالايدي على ترك الصلاه او دی وهي په لاسونو باندې په پرېښودلو د مانځه اذا بلغوا 10 سنین چې کله ورسیږي 10 کالو ته من عمر د دینه کی يتعودوا دې دپاره چې دی عادت شي تأدیت الصلاة فی اوقاتها یعنی په ادا کولو د مونځ په خپل وختونو کې یعنی دې دپاره تاسو ووایئ چې دی په دې باندې عادت شي چې مونځ خو په تا باندې اوس لازم دی مونځ کوه نو دې دپاره دی عادت شي چې دغه مونځونه عادتي شي او دا مونځونه دی کوي نو وکالو باندې بس شي کولی شي وی مناسب دی مور او پلار د پاره چې د خپل اولاد په مونځ باندې سشي او خپل اولاد ته په مونځ باندې حکم وکړي کله چې د دې عمرونه وکالو ته ورسیږي او د مونځ پرېښودلو دی وهي چې کله دوی عمرونو 10 کالو ته ورسیږي چې 10 کالو ته ورسیږي او بیا دی وهي نن سبا خو داسې دی وی بڼه بس پرېږده زړه مې نه وی چې پاسوم غټ هلکان به وي هلکه خدای نه ویریږه پلاره ته ولې داسې کې تا نه خو به تپوس کېږي نو چې کله 10 کالو ته شي نو د 10 کالو ته ورسیږي نه تر دې چې دوی په خپلو وختونو منځونو کولو سره عادي شي کی یتعودوا تادیة الصلاة فی اوقاتها په خپل وختونو باندې دی عادت شي چې دا په دې وخت کې دا فرض دی قبل ان تجب علیهم د منځونو فرض کېدو نه مخکې دغه خبره ده